اللهم صل على محمد. اول فضیلت د درود بیانوم. څوک چې پر نبی علیه الصلاة والسلام درود وایي. یو حدیث شریف کې راځي، ابن ابي حاتم روایت کوي د کعب بن عجره رضی الله عنه څخه، وایي چې کله دا آیات نازل سو د سورة احزاب 55 آیات، ان الله وملائکته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، چې کله دا آیات نازل سو دی وای موږ رسول علیه الصلاة والسلام ته ویله یا رسول الله قد علمنا السلام، بشک موږ ته خو سلام را ښودل سوی دی یا تا راوښوی، فکیف الصلاة علیک، ای د الله رسوله موږ پر تا باندې درود څنګه ووایو؟ قال نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایله قولوا ووایاست اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاسو دا ووایاست او هر وخت یې وایاست. تر ټولو افضل درود هم درود ابراهیمي دی. دغه درود چې موږ او تاسو یې په لمانځه کې وایو رښتیا هم د الله رب العزت له طرفه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ونازول سو. إلى يوم البعث بل إلى الأبد اللهم صل على محمد إلى يوم البعث